رتا نه مسافره
ډېرو قدرمندو کتونکو ستاسو د ټولو راغلو مېلمنو ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه. دا ټنګ ټکور والا کوم ملګري چې راغلي د دوی هم مننه کوم. دا کوم شاعران زړونه چې راغلي د هغوی هم مننه کوم. تاسو به زموږ دا نن خپرونه کتلې وي. موږ د خپلې رایې نه خبروئ. موږ به نور هم داسې پروګرامونه کوو. دلته په متحده عرب اماراتو کې څومره پښتانه دي که هغوی په هر ګوټ کې اوسي موږ به کوشش کوو چې د هغوی پورې ورشو. د هغوی په زړونو کې د کلونو کومې خبرې چې پرتې دي هغوی د هغه زړه نه راوباسو او در تاسو یې ضرور رسوو. لکه زموږ د خپرونې مقصد مدعا هم دا ده چې د دې مسافرو هغه ستونزې ستاسو هغه وطن کې چې کوم ستاسو پسماندګان دي د هغوی پورې ورسوو او تاسو سوچونه ستاسو فکرونه چې کوم دي هغه هم دنیا ته وښایو. نو زه ستاسو له ټولو یو ځل بیا مننه کوم او زموږ دا پروګرام چې څوک ګوري موږ په هر حواله باندې ستاسو د رایې په انتظار به یو. موږ ته خپل رایې راکوئ. ستاسو د رایو په رڼا کې موږ دا خپل پروګرامونه نور هم ښکلي کوو نور هم سینګارو. په اخر کې به زه په دې شعر دا خپلې خبرې ختمې کوم چې د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې. د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې. په خبرو په کامونه نه جوړیږي. په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د الله په امان.